قسم خلق دي دا به د عرش په سوري کې د قیامت په ورځ ولاړي. د انسان په زړه کې سوال راشي چې یا رسول الله دغه اووه قسمه خلق موږ ته هم بیان کا، کیدای شي چې الله سبحانه وتعالی پکې موږ هم شمار کړي. خو دا صرف د ارمانونو کار نه دی. ګورې دا بعض خلک صرف چې میلاو شي دیندارو خلکو سره جیره دعاګانو درخواست ده، بس تاسو موږ ته دعاګانې کوئ او موږ خپله مرضي کوو. ته به دعاګانو کې سر شه او زه به خپله دنیا ګټم، ته دعاګانې کوه او زه به د بچو د ښځو سره مصروف یم، ته دعاګانې کوه زه به خپله مرضي کوم. جنت ګوره داسې سایه نه دی چې هر سړی ورته ورځي، یا د بهر بازار چې دی داسې جنت داسې نه دی چې هر سړی پکې ولاړ دی. اوس په دې کې هر قسمه خلک ولاړ دي، بنګالیان، پاکستانیان، افغانیان، عربیان، هر سړی پکې ولاړ دی. نه دې څوک تپوس کوي چې ته څه راغلی ولې راغلی، خو راغلی نه. د جنت څه داسې نه دی چې ته به پکې هم ناست بل به هم ناست بل به هم ناست او مزې او چرچیري او زه به هر څه بل به هم ناست او مزې او چرچیري او زه به هر څه کوم په دنیا کې، خو آخرت کې یا الله جنت الفردوس راکړه او په جنت الفردوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې ګاونډیتوب راکړه، بل څه هم نه غواړي. او کوشش او عمل هغه نشته. ته کوشش وکړه، ته عمل وکړه. دا خبره صحیح ده چې زمونږ اعمال ګوره د دې حقدار نه دي چې الله سبحانه وتعالی موږ وبخښي باندې، دا د دې حقدار نه دي. نه زمونږ د اعمال د دې حقدار دي چې موږ به جنت ته لاړ شو. که موږ د ټول عمر الله سبحانه وتعالی ته تندی په خاورو کې کیږدو د خاورې شي، او که موږ د الله په لاره کې په جهاد کې ټوکړي ټوکړي شو، بیا هم زمونږ د اعمال د دې لایق نه دي چې د هغې د لاسه موږ جنت ته لاړ شو. خو دومره ده چې د دې اعمالو د لاسه به الله په موږ باندې رحم وکړي، او چې رحم وکړو نو موږ به جنت ته لاړ شو. نو د اعمالو د لاسه به په تا باندې رحم کېږي، نو موږ ته به کوشش کوو. اووه قسمه خلک په عرش په سوري کې ودرېږي. دې خلکو څه محنت کړی، دې خلکو قربانیانې ورکړي دي، دا زموږ ستا په شان نه دي. دې خلکو قربانیانې ورکړي دي، دا زموږ ستا په شان نه دي چې صرف ارمانونه او امیدونه او دعاګانو واله دي. دوی محنتونه کړي، دوی کوششونه کړي دي، دوی ځان خاورې کړی د رب العالمین دپاره. الله سبحانه وتعالی غیرتي ذات دی چې ته لږ څه وکړې الله درله ډېر څه درکوي. دوی د الله دپاره څه خاص اعمال کړي دي، الله ولم خاص نعمت ورکړی. 50,000 کاله ورځ ده او قسمه قسم سختي دي په هغه ورځ، قسمه قسم سختي. او هغه سختي چې د هغې نه د قرآن ډک پروت دی، روالي د قرآن ترجمه او تفسیر سره وګورئ، ځای په ځای الله دا خلک یېرولي د قیامت ته ورځ سره. روالي د حدیثونه رسول صلی الله علیه وسلم ځای په ځای دا خلک یېرولي د هغه ورځې د سختي نه. هغه ورځ چې زناور به هم یېرېږي، زناور به هم په سخته کې، زناور به هم یېرېږي، نو انسانانو باندې به څومره سخت دی. نو په دغه ورځ په دې سختو کې الله سبحانه وتعالی خاص نعمت دا ورکوي چې د عرش په سوري کې به دا خلک ولاړي. څومره اوچت نعمت دی. لنی انسان چې د عرش په سوري کې به ولاړي، رسول صلی الله علیه وسلم وی امام عادل، هغه مشر چې هغه عدل او انصاف والی. او دې ځای کې د مشر نه مراد هر مشر دی، که هغه په ملک باندې مشري، که هغه په وړه علاقه باندې مشري، او که هغه په کور کې مشري، که هغه په استاذ کې مشري، په استاذۍ کې مشري، او که هغه په کمپنۍ کې مشري. الغرض هر هغه انسان چې هغه سره مشرتیایي او په ده کې عدل او انصافي، دی به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ولاړي. عدل او انصاف. یو سړی باچا دی، پکار دی چې د خپلو کشرانو سره دا کوم خلک چې د ده لاندې دي، د ماتحت دي، چې د هغوی سره عدل او انصاف وکړي. غریب او مالداره پکې ونه کړي، فلانې او علانې پکې ونه کړي. دغه شان ته په کمپنۍ کې مدیر منیجر عدل او انصاف وکړه، ته په کمپنۍ کې مدیر منیجر عدل او انصاف وکړه. داسې نه چې دا پلانې خیر دی تنخوا وله ډېره ورکړه، دا پلاني نه 2-3 ورځې کټ که ځکه زما سره دښمني ده مخکې د کمپنۍ نه بهر زما د سره نه لګي، دا پلانې مخې ته که اګر که دی د دغه منصب لایق نه دی، خو دغه ځای ته یې ور دیکه که په دې چې دا زما خپل دی، زه یې پېژنم، زه یې یېژنم. دا ظالمان دي. ورې عدل عدل دی. په سکول کې استاذ دی، په جامعه کې استاذ دی، په مدرسه کې استاذ دی، د خپلو شاګردانو سره عدل. په کور کې ته یې د خپلو بچو سره عدل. ستا لوڼه دي، ستا زامن دي، د دوی سره یو شان محبت کول. دا قصې به نه کوې چې دا لوڼه یو د زامن دي او لوڼه د پردي کور دي او زامن د دې کور دي، زامنو سره محبت ډېر کوې. الله اکبر. دا ظلم زموږ په کورونو کې ډېر روان دی، دا چې د جنۍ سره محبت لږ کوي او د هلک سره ډېر زیات کوي. او اکثر داسې کېږي چې په کور کې به مثال کې یو هلکي او 3 به یې خویندې یا 3 خویندې. اکثر داسې کېږي چې په کور کې به مثال کې یو هلکي
او درې به یې خویندې درې خویندې مشرانې نو دا وړوکي هلک به رالګي دا خویندې به وایي او دوی ته به کنځلې کوي او دوی به ټکوي او دوی به بېعزته کوي دا مور بله چې راشي الټا هغو ته قارېږي وایي تاسو ولې راسره چې خبرې اړولې تاسو سره ولې جګړه کوله خو کوي به هر څه به کوي دا ګورې هسې داسې نه وایي دا په دې وایي ځکه چې د دوی په زړونو کې د هلک یو خاص مقام دی او د جنۍ یو خاص مقام دی نو ځکه دې هلک ته اجازت دی که دی مشره خور وهي او که دی هغې ته کنځلې کوي که دی د هغې نه مال اخلي که دی د هغې حصه خوري لکه په جیداد کې چې حصه نه ورکوي که دا ټول ظلم دی نو په چا کې چې د ظلم دا صفت دننه پروت او الله دله مشرتیا ورکړي د قیامت په ورځ دی د عرش د سوري نه به محروموي په یو حدیث چې عمل کې الله دله د 50 شهیدانو په صحابه کرامو کې چې د شهیدان الله دله دومره اجر درکوي یو حدیث مضبوط پې ودرېږي چې څوک ورته ونه خوځوي قرآن او حدیث ټوکړې ټوکړې به شو نو دې نه شاته کېده شتي نشته بس په دې باندې مضبوط ودرېږي الله دله اجر هم به درکوي عزت به درم الله درکوي او دنیا او آخرت به درم الله درکوي چې کله تاسو قرآن او حدیث مضبوط راوړئ زموږ په دې زمانه کې دینداري ګرانه شوې اوس کې یو ځواني او ګیره پرېښودي او د ځوانانو په منځ کې ورشي نو ټول پورې خاندي مړه وایي د ځان نه دې بوډا جوړ کړی که پنسي د ګیټو نه بره ساتي خلک د پورې خاندي که په کور کې شرعي پړده نافظې خلک د پورې سړی چې د نیکانو سره کیني هغه نیکې د دوی وختونه چې د هغه قیمتي دي نو دی د وړوکوالي نه په یو دیني مجلس کې پاتې شوی او که تاسو دا غواړئ چې ستاسو کشران او ستاسو ځوانان هم د الله په دین کې لوی شي او د الله په دیندارۍ کې لوی شي نو ته به ورته یو ماحول جوړئ دا خبره سره یاد ساتئ ته به ورته یو ماحول جوړ په کور کې ستا ډیش پروت دی په کور کې ټي وي پروت دی په کور کې اجازت دی که ګیره خرې کو ګیره پرېږدي په کور کې اجازت دی که پینټ شرټ اچوي او که توپ اغوندې او که کمیس ورته په کور کې اجازت دی که ته د شپې په 1 بجه راځي او که سحر راځي او که وختي راځي په کور کې اجازت دی که ته د جنکو سره یارانې کوې او که ته د هلکانو سره یارانې کوې بیا وروسته وایي یاره وایي الله دې زموږ دا بچي نیکمله لوی کړي نه داسې مزې دي ته به ماحول نه جوړې ته به کوشش او محنت نه کوې او ستا بچي به نیکمله لوی